الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. دا ندا د الله د خونه د مؤمنانو لپاره دوی مخاطبې په دې کې الله ورته فرمایي یا ایها الذین آمنوا یو کسانو چې ایمان یې راوړی یعنی مؤمنانو لا تقولوا راعنا تاسو د راعنا لفظ ما استعمالوي تاسو د راعنا لفظ ما استعمالوي دا به بعض صحابه کرامو نبی علی اسلام ته خبر په جریان کې وی چې ای د الله رسوله زموږ مراعات وکړه نو در دی يهودو چې کله د خبر وارویدله نو دې ته به څه ژبه به پکې کاګه بیا به داسې وی چې راعینا یعنی ای زموږ شپونکیا ای زموږ بیاکله نو مومنان ته وی چې دغه الفاظونه د شی استفاده کوي تاسو د راعینا په ځای انظرنا وایي انظرنا داسې الفاظ وایي چې دوی په کې هیڅ شام پکې جوړ نشي کولای. الله مومنان مسلمانان منع کړل دي چې د خطاب کې نبی اسلام ته راعینا وي او دوی ته امر وکړو چې تاسو د راعینا په ځای باندې انظرنا وایي. په دې کې تنبیه ده د کلی ادب تنبیه ده هغه ده چې انسان په خپل خبرو خپل الفاظو کې داسې الفاظ نه کوي دی چې د پر چکو کې جفاوي چې په کې دغه د شان کسر هغه متواله وي کنه کسر شان یې په کې دغه نه داسې یو مثال په تور چې دغه د لپاره داسې یو الفاظ وکړول شي چې هغه د کنزلو یو معنی ورکوي کنه داسې به داخل شي. نو يهود به دا کلمه استعمالوله د راعینا کلمه استعمالوله مطلب په دغه کنزلې وي نبی علی السلام ته بس روایت ته چې سعد بن معاذ ورته ده د به چې راعینا نو سعد بن معاذ ورته وي اے د الله دښمنه یا اعداء الله په تاسو د خدای لعنت وي قسم په هغه ذات ته زما روح په قبضه کې ده کومه دي یو سړی نام د خبره وارویدله د اضربن عنقه زبې سر په وڅوم تاسو نبی علی السلام ته د الفاظ کاروي چې ظاهرا خدا سه خلکو ته فکر ورکوي چې موږ راعینا یو او تاسو په حقیقت کې کنځلې نبی علی راعینا یې کوي. نو دوی ووی چې ولی تاسو خوم یې چې راعینا نو موږ ته څنګه نو دا آیات را نازل کو الله دا آیات را نازل کو چې تاسو راعینا زته ما وی تاسو انظرنا وی نو دوی به څه ژبه تکاګواله پکې ورکو راعینا. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تقولوا راعینا تاسو راعینا ما وی او قولوا انظرنا او تاسو انظرنا وی راعینا زموږ مراعات وکړه دوی به څه کوي راعینا ای زموږ شپونکي زموږ واسمعوا اوار وای اطاعت د الله وکي داسې مکه کې لکه يهود چې دوی وچ سمعنا واسي ولکافرین عذاب الیم د کفارو د يهود لپاره هغه چې نبی علیه السلام ته د کنځلې کوي د دې لپاره دردناک عذاب دی. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب نخو کوي ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب نخو کوي کفار د اهل کتابونه ولل مشرکین او نه مشرکان خو کوي ان ينزل علیکم من خیر من ربکم چې نازل کا الله چې الله را نازل کو پتا سم باندې د خیر نه من ربکم د رب د خونه پتا سم باندې کوم خیر چې را نازلېږي يهوديان نصرانيان ستاسو پر نه خو کوي کفار د يهوديانو د نصرانيانو او نه مشرکین خو کوي ستاسو د پر چې نازل شي الله را نازل کو تاسو باندې کوم خیر را نازل کو ځکه دوی تاسو باندې بخیلان دي دوی تاسو حسد کوي نه غواړي چې تاسو باندې کوم خیر را نازل شي خو الله ځان ته خپل کار کو والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي په نبوت او په وحی سره خپل فضل او په احسان سره هغه څوک خاص کوي چې د خدای ورته خوښ شي د خپل بندگان د خدای درد دی هغه کولای نشي چا باندې بندولای نشي. والله ذو الفضل العظیم الله جل جلاله چې دی خوند ستر فضل دی واسع الفضل واسع الاحسان دی.
ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. د دې سبب د نزول دا و چې يهوديانو چې کله په بعض آیاتونه را نازل شول د مخکینه آیاتونو حکم به پکې منسوخ شو چې یو حکم براغلو د بل حکم په ځای باندې، نو بیا به يهوديانو داسې وي. تاسو تعجب نه کوئ امر د محمد رسول الله ته چې امر اصحابه بامر ثم ينهوا، خپل ملګرو ته امر کوي په یو کار څه به بیرته ته منی کوي، امر ورته کوي په خلاف دغه باندې. یو ورځ یو خبره کا سبا بیرته ته وګرځي. نه دی دا قرآن مگر دا کلام د محمد دی چې د خپل ځان یې جوړ کړی دی، چې بعضې د بعضو نور سره په ټکر کې دی. نو الله د آیات را نازل کړ. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. د الله قانون دی، د محمد رسول الله په واسطه کې نشته. بس الله طبيب دی د جامعې په امراض باندې او د حکمونو په نوي کولو باندې. الله ډېر ښه پوهیږي چې د څه حکمت دی چې مخکې دا حکم او اوس دا حکم دی. ما ننسخ من آیت، الله فرمایي موږ نه بدلو یو حکم دی یو آیات چې موږ یې تغییر کو په بل څه. اے محمد رسول الله استاد زړه چې محو کو. ما ننسخ من آیت او ننسها، موږ نه تغییرو نه تبدلو. حکم دی یو آیات چې په بل څه تغییر کو. او ننسها او موږ نه ویرو. اے محمد رسول نه محکو استاد زړه نأتی بخیر منها، نو موږ راته کوو تاسو ته په غوړه د مؤمنانو چې هغه تاسو ته ډېر انفع وي. دا شو ما ننسخ د ترجمه ده. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. ما ننسخ کوم احکام د آیاتونو چې موږ تبدیلوو او ننسها او یای ویرو استاد زړه ای محمد رسول الله، نو کوم آیاتونه چې موږ دغه احکام تغییرو تبدیلوو او استاد زړه چې محو کوو نأتی بخیر منها، موږ راته کوو په غوړه دغونه چې ډېر انفع وي. که هر حکم چې موږ تغییر کو او که هر آیات موږ د تا د زړه محو کو، نو نأتی بخیر منها، نو دغونه موږ بل غوړه ورو چې ډېر انفع وي. او مثله یا په مثل دغه باندې، یعنی نأتی موږ راته کوو بخیر لکم ای مؤمنانو دغونه ډېر انفع په ان چې په عاجل کې ګټور وي، ام په عاجل کې په آینده کې یا خو به مشفقت هغه کېږي یا به اجر ډېر زیات وي. نو هغه الله پیدا. نو د نسخ مثال داسې دی لکه یو ډاکټر چې د مریض حال مطالعه کوي، نو مزمن هغه وی مریض نو دغه حال مطالعه کوي. یو وخت کې ډاکټر ورته وی چې دا نسخه واخله د تپنکی وخت پر عملي کړه. نو بیا چې کله بیا هغه مریض ډاکټر ته ورشي، نو بیا ورته چې دا نسخه اوس ما عملي کوه، زه ته بل نسخه درکوم. دا معنا نه ده چې ډاکټر په مخکینی نسخه پښمانه دی یا هغه ګټوره نه و، هغه د خپل وخت لپاره ګټوره و. اوس د حال بدل شوی دی، نو د حال مطابق بل نسخه ورکوي چې تغونه ډیره انفع ده. نو د الله د آیاتونه تبدیلول د حکمونو د الله سبحانه و تعالی هم داسې دی. الله ډیر ښه پوهیږي، نو د خلکو په حالات باندې او د احکام په ګټه باندې الله ډیر ښه پوهیږي. نو دغه نسخه چې کومه ده دا څه قسمه ده نسخه. داسې نسخه هم شوی ده چې هم لفظ نشته هم حکم نشته، او داسې نسخه هم شته دي چې الفاظ یشته حکم یې نشته، لکه فصفح صفح الجمیل، لکه فاعرض عن الجاهلین. دا چې دای څوی ته څه ما ورته ویا که کنځل کې ویلې دا الفاظ یشته حکم یې نشته. بعضی د سې دي چې هغه حکم یشته الفاظ یې نشته، لکه الشیخ و شیخه اذا زنیا، چې وددار سړی او وددار خزه کدی زنا وکا نو دوی فرجم کوي. دا الفاظ حکم شته دي، الفاظ یې نشته. نو دا نسخه شته دي قرآن شریف کې.
شپته آیاتونه په دې کې ناسخ منسوخ شته. الم تعلم آیاتونه په ان الله اکثر الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر، الله تعالی په هر شی باندې زورور دی. مخاطبه الله حکیم او قدیر ذاتی د الله نه یو شای کسادری پوکې ټول خیر دی، پوکې ټول احسان دی. که مخکنی حکم پورته کویم خیر دی پکې، که بل راوړیم پکې خیر دی. الم تعلم آیت نه پیږي اے مخاطبه ان الله اکثر الله تعالی چې دی له ملک السماوات والارض، الله لره پادشاہي د اسمانو د مځکې ده. ملک السماوات والارض. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، او نشته تاسو ته بدون د الله نه داسې ولی نشته چې تاسو د شان مراعات وکړئ، تاسو همکاري کوونه نصیر ستا چې تاسو غیر د الله نه همکاري وکړه، چې هغه ناصر او معین او ناصر او معین الله دی، ښه ناصر دی او ښه کومک کوونکی دی. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ام تريدون آیا تاسو بلکې تاسو اراده کوئ ای د مؤمنانو ټولیا چې تاسو سوال وکړئ د نبی علی السلام نه، لکه څنګه چې سوال کوو قوم د موسی علی السلام د خپل نبی نه مخکې. نو که تاسو داسې سوالونه وکړئ لکه يهود چې د نبی علی السلام ته داسې خپل پیغمبر ته ارین الله جهره، نو ګورئ به تاسو گمراه شئ لکه دی چې گمراه شوي. نو تاسو داسې بې ځایه سوالونه ونه کړئ. ام تريدون بلکې تاسو اراده لرئ ان تسالوا رسولکم چې تاسو سوال وکړئ د خپل رسول الله نه، کما سئل موسی من قبل، لکه څنګه چې سوال شوی و د موسی علی السلام نه مخکې. ومن يتبدل الكفر، او هر هغه څوک چې تبدیل کو کفر په ایمان سره، ایمان ورکو کفر واخلي، فقد ضل سواء السبيل. او ومن يتبدل الكفر، هر هغه څوک چې تبدیل کو کفر په ایمان سره، ایمان ورکو او کفر واخلي. وما يتبدل الكفر بالایمان، هڅوک چې تبدیل کو کفر په ایمان سره، یعنی کفر واخلي ایمان ورکو، فقد ضل سواء السبيل، دا کوک شو د برابر لار نه وته مستقیم لار. ود كثير من اهل الكتاب، وكبير اهل كتاب يهوديان نصارى، لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. دا خو کوي چې تاسو وګرځي کفار وګرځي پس دغه چې تاسو مؤمنان شوي. د دې صدت معنا ده، د دې دیم د خوخه د چې تاسو پس د ایمان نه کافر کو. حسدا من عند انفسهم، دا حسد دی د دې د خونه تاسو د پاره د دې د حسد دی، د حسد د ته ودر کړی دی، د خبيث نفسونه د ته ودر کړی دي چې د تاسو دوی کفر خوته وړي. من بعد ما تبين لهم الحق، پس دغه چې تاسو ته حق واضح شو په واضح دلایل سره. فعفو، نو تاسو وکي، تاسو عفو وکي پر یک دی واعرضوا واصفحوا، راست وکي مې نسی حتى ياتي الله بامره، تو وخت پر چې الله راتګ وکا خپل امر د جهاد سره. من فعفو واصفحوا اندموز لفظ تا حکم منسوخ شو. دلته ورته وی چې انتظار وبس بل نسخه ده بل روانه ده. دا حکم ته یو وخت پر د مکی دی، حتی یعنی حتی یاذن الله لكم بالقتال، تو وخت پر گذشت کوه د خدای پیغمبر سما ورته مې نیسه چې مگر الله تاسو ته اذن وکا، الله تاسو ته امر وکا په قتال سره دې قتال وکا. ان الله على كل شيء قدير، فاکثر الله په هر شي باندې قادر دی، په هر شي باندې. الله د دینه انتقام اخلي چې کله هغه وخت راورسي. واقیم الصلاه، تاسو قائم کړئ منځونه، واتو زکات، او زکات ورکړئ. تاسو محافظت وکړئ په دغه ستنو د اسلام باندې چې منځ او زکات دي، او الله ته په دې عبادت بدني او مالی سره الله ته ځون نږدې کړئ. وما تقدموا لانفسکم من خیر، او کوم شان چې تاسو مخکې لګري د خپل ځانونو لپاره د خیر نه، تجدوه عند الله، هغه به الله سب مندکای الله دربار کې ورک نه دی د بنده لپاره ونه کې چې بنده سور کیږي نشان. ټول عبادت الله ته وکړه. کوم شیان چې تاسو کوم عبادت سره چې تاسو الله ته ځون نږدې کوي، کلمانځوي، که صدقه وي، که صالح عمل وي، نو که فرض وي کنه فلونه وي، هغه به تاسو د الله سبب پیدا کوي د ثواب. ان الله بما تعملون بصير، وتحقیق سره الله چې دی هغه چې تاسو کوي لیدونکی دی. نو الله تاسو ته په دې باندې جزا ورکړي.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقال أو يلبان أو وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ويلب يهوديانو لن يدخل الجنة هیڅ کله به داخل نشي جنت ته الا من كان هودا مگر هغه څوک به داخلي کی چې هغه يهودي وي نصارا او بچوي چې نه داخلي کی جنت ته مگر هغه څوک به داخلي کی چې هغه څوک وي نصراني وي الله دې باندې رات وکړات دې باندې خدای په قرات وکړو الله دا سره وکړو چې تلک امانيهم دا د دې خیالات دي دا د دې خپل خیالات دي چې دا اسه احلام او فکرونه دي ورسره دي خیالات قل ورته محمد رسول الله هاتو برهانکم تاسو راوړی دلیل ان کنتم صادقین کی چې تاسو رښتینی وي خپل دعوا راوړی دلیل چې جنت به تاسو بل څوک نه شي بلا ولنا داخلي به الله جنت ته من اسلم وجهه لله څوک چې تسلیم کا او خپل ځان الله ته تسلیم کا او خپل ځان خالص کا د الله لپاره د سړی په داخلي کې بلا من اسلم وجه بل ولنا داخلي کې به جنت هغه څوک چې خپل ځان تسلیم کا الله ته او خپل ځان خالص کا د الله لپاره خالص د الله لپاره عبادت مقبول او هو محسن د حال کې چې دای تصدیق کوون کوي وله اجره اذا د پر اجر شته عند ربي پنځ در باندې ولا خوف عليهم دوی به دار نوي ولا هم يحزن او نبغم جن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء اذ سبب د نزول داو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې کله اهل نجران نصارا راغل رسول الله ته نو بیا دیتا د يهود علما راغل يهود علما راغل د نجران نصارا هم نو د نبی علیه السلام په حضور کې څه جنجال شو منازعه شو رافع بن حرمله نو داسې وی چې ما انتم على شيء وكفر بعيسى وبالانجيل دا د يهودو نو دوی به داسې وی د عیسویانو ته تاسو په څه شي باندې نه یې او عیسی علیه السلام انجیل یې نه منل یو بل د اهل نجران د خلکو نه د نصارانو او يهودو ته داسې وی ما انتم على شيء تاسو په څه شي باندې نه یې او د انکار کو د موسی علیه السلام نه او تورات باندې انکار کو نو الله دا ایتونه نازل کړ وقالت اليهود او يهوديانو ليست النصارى على شيء يهود چې کافر شول يهوديان عيسى عليه السلام او داسې وی چې نصارا په صحیح دین باندې نه دي چې په باندې دي اعتماد وشي د دې دین باطل دی وقالت النصارى او النصارى ليست اليهود على شيء او نصارا او د يهودو په باره کې لکه په مثل د مغو باندې چې نه دي يهوديان په داسې صحیح دین باندې نه دي چې په اعتماد وشي وهم يتلون الكتاب او داس حال کې چې دوی يهوديان تورات تلاوت کولو نصارا او انجیل تلاوت کولو نو دوی کافرانو د پوی په نتیجه کې کفارو کذالک قال الذين لا يعلمون همدارنګه خبره کوله هغه کسانو چې نه پیدل مثل قولهم په مثل د خبرې د دوی باندې عربي مشرکین هم د خبرې کولې چې ليس محمد علی شيء چې محمد رسول الله هیڅ شي باندې نه دی الله يحكم بينهم الله حکم کوي د میانځ کې یوم القیامت پر ورځ قیامت باندې په مکان فيه يختلفون هغه څه چې دوی اختلاف کوي الله به فیصله وکړي د يهوديان او نصارانو په میانځ کې عادله فیصله به الله وکړي ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم إذن بلستر ظالم تكوي ممن دغچنا منع مساجد الله إذن بلستر ظالم نشتا څوک چې داسې کار هیڅ کم ته نه بلستر ظالم نشته چې خلک معنی کوي د عبادت د الله نه په کورونو د الله کې په مسجدونو د الله کې خلک د الله د عبادت نه معنی کوي او دای کار کوي د پاره د خرابوالي د مسجد چې د مسجد او دای د دې لپاره کار کا چې مسجد خراب کا
مسجد رنگ کا، مسجد کې عبادت ونشي. نو د مسجد آبادی دوه قسمه ده، یو ظاهری آبادی ده، یو معنوي آبادی. ظاهری آبادی خو د دیوالونو او د شوم دي، او بل چې کومه د معنا په لحاظ آبادی د غن منځونه دي، تلاوتونه دي او د شوم دي. نو په هر صورت هر څوک چې مسجد ظاهرا خرابویم ته دلاندرسي او که معنا خرابویم ته دلاندرسي، یا څوک د الله د مسجد نه منی کوي. ومن اظلم تدنه بل ستر ظالم څوک وي ممن دغه چنه منع مساجد الله، چې منع کوي د الله د مسجدونو خلق ان یذکر فی اسمه، چې یاد شي په کې د الله نوم، وسعى في خرابها او دوی کوشش کوي په خرابها په خرابوالي د مسجد. اولئک د خلق چې دي ما کان لهم يدخلوا، ته مناسب نه ده چې دوی داخل شي مسجد ته، الا خائفین د مخربین، د مساجد مخربین، د چې د الله ذکر نه غواړي چې د خدای ذکر ته پکې وشي، الله تلاوت، دوی د مناسب نه ده چې دوی داخل شي، مگر که داخليږي مسجد ته دی باید ډېر په ډار کې داخل شي. دا خو پرېږده چې د جرأت وکړي په تخریب د مساجد باندې. یعنی معنا دا ده چې مسلمانان د خپل حال باید داسې جوړ کړي، مسلمانان د خپل حال باید داسې جوړ کړي چې مخربین خلق باید د دې د نظم نه وډار شي، چې کچېرته موږ دلته د خرابۍ کارونه په باندې بوزو کې دې شي موږ باندې حمله وکړو. یعنی مومنان باید په غفلت کې نه وي، مومنان میانس کې نظم وي، مومنان میانس کې باید تعاون وي، کومک وي په نیکو کارو باندې. د میانس کې یو کومک وي، د کې باید وحدت، او کله وحدت د میانس کې راغلو او د دې قوت هم الله ورکوي، نو دی باید قوي او منظم وي، څو پرې چې هغه تخریبون کې د مسجدونو دې سره جرأت پیدا نشي چې د مسجد خراب کا. نو دلته دعایت دا ورکړي چې مسلمانان باید داسې نظم جوړ کړي، څوک د دې جرأت ونه کوي چې دغه کارونه چې دي د خراب کړي. لهم فی الدنیا خزي، کوم ځای تر ورسېدو، ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، او د دې لپاره په آخرت کې عذاب لوی دی. ولهم فی الاخرة، ولهم د دوه خلکو لپاره چې د الله د مسجدونو خلق منی کوي او دوی د مسجد د تخریبولو کوشش کوي، دوی د لپاره په دنیا کې رسوایی د الله به ذلیل کو، خدای به سپک او الله دې سپک او ذلیل کو، څوک د سکار کو. ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، او د دې لپاره په آخرت کې عذاب عظیم دی لوی. ولله المشرق والمغرب، الله لرا مشرق ولله المشرق والمغرب، د زوینا د خطلو د لمر او زوینا د لودلو د لمر، د ټول الله لره دي. معنا دا ده چې ټول امزکه د الله ده. فاینما تولوا، پس هر چیرته چې تاسو مخ وګرځو، فثم وجه الله، پس امغلطه تاسو قبله ده، نو الله تاسو ته خوښه کړی ده. دا آیات تر نازل شوی دی. هغه څوک چې قبله ته ورکه شي، قبله کله چې د چانه ورکه شي، نو بیا به په خپل فکر وکا، خپل پلاتنه وکړو، کوشش وکړو، نو چې اره خواته د قبله فکر ولاړو په موږ خو باندې ورو درېږي، چې په اره خو ودرېدلو بس مغه سید الله قبلوي. نو دا مشرق و مغرب یو عقیده ده. ولله المشرق والمغرب، الله لردی اغه مکان د خطلو د لمر او مکان د غروب د لمر، ټول هم ځکه الله. فاینما تولوا فثم وجه الله، پس هر چیرته چې تاسو مخ واړوي، هر طرف ته چې تاسو مخ واړو په امر دی الله سره، د خدای په امر سره، نو په موږ ځای کې د الله جل جلاله هغه قبله ده چې تاسو ته خدای خوښه کړی ده. ان الله واسع علیم، الله جل جلاله چې دی دا پرخون کوي د الله په مخلوق باندې په جود او په افضال سره او په سخاوت، او الله علیم دی په تدبیر د شؤون دی، الله باندې هیڅ شی هم کوم پټ نشته. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض. وقالوا او يلبى يهوديانو، دام ټول د دې امغه مخکنه په شان باندې دی غدي کنه، هغه بیکار عقاید دی خي د دې هغه بیکار عقاید کله چې الله جل ابتراء د يهود او نصارا ذکر کا،
چې دوی داسې ګمان کوي چې جنت ته نه دی موږ دی بل څوک پکې شریک کېدلی نشي. او بیا خدای پاک دې بعضی قبائح ذکر کړل، د مشرکینو قبائح ذکر کړل چې اوس نو دلته څنور بدای د دوی بیانوي چې مشرکینو او يهودو داسې ادعا کوله چې الله جل جلاله لرزو اشتره نه هو بالله من ذلک. يهوديانو ګمان کوي چې عزير د الله زوی دی، عیسویانو دا ګمان کولو چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. نعوذ بالله. مشرکانو دا ګمان کوي چې ملائکه د الله لورانه دي. الله په دې باندې رات وکړو، د دې دعوی رد کا په حجت قاطع قاطع حجت. وقالوا اتخذ الله ولدا، او يهوديان او نصرانيان او مشرکینو چې دې داسې ووي چې عزير ابن الله، نصارو به چې مسیح ابن الله، مشرکین به چې ملائک بنات الله دا به. نو خدای پاک په دې باندې رد وکړو. سبحانه الله پاک دی دغه څنګه چې دوی کوم ګمان کوي. بل له ما فی السماوات، بلکې الله لري د ټول غشان چې پاسمانو کې دی او الارض هم زکه کې. کل له قانتون، ټول الله لره قانت دي. خدای پاک نو د الله جل جلاله دغه نه څوک سرکشي نشي کولای. او بديع السماوات والارض، الله خالق د اسمانو او د مځکې دی، مبدع د دواړو دی. داسې پیدا کړی چې په سابق کې د دې شان مثال نه و. د اسمانو د مځکې الله داسې را پیدا کړ. و اذا قضى امرا، او چې کله الله د یو کار فیصله وکړه، انما یقول له کن فیکون، کله الله د یو شی د ایجاد اراده وکړه هغه کیږي بدون د دې څوک چې بدون د امتناع، بدون د مهلت نه. هر وخت کې الله سبحانه یو شی ته اراده وکړه سترګو پر اپ کیږي. مراد د الله نافذ دی، د خدای په د امر نه څوک مخالفت نشي کولای. وما امرنا لك بل ذکر الله پر وما امرنا الا كلام والا واحده كلمح بالبصر. الله زموږ کار داس نه دی، زموږ کار داس دل کې سترګو راب. وقال الذين لا يعلمون، او يلهو کسانو چې دوی نه پیژني، د جاهل او مشرکانو ووي کفارو د قریش، لولا يكلمون الله، ولی الله زموږ څخه خبرې نه کوي مخامخ. یا ولی موږ ته مخامخ وحی نه راځي چې د خدای پیغمبر محمد، او تاتینا آیه، او تاتینا آیه سو موږ ته ولې نه راوړي یو نخه په صدق د نبوت ستا. كذلك قال الذين نهم دارنګي ویل، قال الذين ویل وو کسانو من قبل چې مخکې دینو، مثل قولهم په مثل دی خبر دی دوی باندې. دا دغه باطل خبر چې دوی کوم کوي مخکنه یو کفاروم د خبرې کړي. تشابهات قلوبهم، ورته دي مشابه دي زونه د دې کفارو د مخکنه یو کفار سورته دي پړنتوب په عناد او په تکذیب کې چې هم انبیا داسې دروغجن بلل نو دیم هغه ته ورته. په دې کې تسلیت د نبی علی اسلام لپاره قد بیان تسلیت دا چې مخکنه پیغمبرانو ته به خبرې کولې، نو ته صبر وکړه. قد بینا الآیات، دا اکثر موږ بیان کړی آیتونه لقوم یقینون، دو قوم د لپاره چې دوی یقین کوي. ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، په اکثر موږ ته لګلای په حق سره بشیرا زیر ورکون کوي، ونذیر او ډارون کوي. مؤمنان ته بشیر یې او کفار ته نذیر یې. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، او ته مسئول نه یې دتانه پښتنه نه کی چې د ایمان والے رانه وړو. پس دغه نه چې خپل کوشش صرف کړی وي په دعوت کې ستاسو نه پښتنه نه کیږي. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، او تاسو نه پښتنه نه کی د خوندانو د جهنم نه چې ولی ایمان رانه وړو. په تا باندې سونه نه علیک البلاغ وعلینا الحساب، خدای په کې په تا باندې سونه ده، په موږ باندې حساب دی. ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى، اسکله به راضی نشستانه يهوديان او نه نصرانان، حتى تتبع ملتهم، سوچ ته تابعدار شې د ملت. د دوړې طایفه ناراضی کیږي تو وخت چې مگر ته اسلام پرېږدي، ته د دین د کاګول او متابعتو کې به خوشاله کی. قل ورتاوی ان هدى الله هو الهدى، ورتاوی محمد رسول الله ته چې د اسلام چې دی، د اسلام چې دی دا حق دین دی،
او غیر د اسلام نه چکم دي هغه گمراهی ده. ان هدى الله هو الهدى، د هدایت الله چې دی هو الهدى د اسلام دی. غیر دونه فموراه ضلال ومعده الضلال. ولا ان اتبعت اهواهم او كتبلار شديد خواهشات بس بعد الذي جاءك من العلم پس دغه چې تا ته راغلی دی علم کچرته دی په کګو لار باندې ورشي، دی په کګو آراو نظریات په ولار شي، د دې په فاسد خواهشات په ولار شي، پس دغه چې تا ته حق واضح شو، نو مالک من الله من ولی ولا نصير، نو بیا نشته تا د پر داسې څوک چې به دی وساتي یا ستانه دفناک عذاب ده پکا یا داسې څوک نشته. الذين آتيناهم الكتاب، ها کسان چې موږ دوی ته کتاب ورکړی دی، دا یو ډله د يهوديانو او د نصرانيانو کوي چې دوی اسلام راوړو. هغه ډله کوي چې کوم اسلام یې راوړی دی يهوديانو او د نصرانيانو نه، نو الله دغه صفات کوي. الذين آتيناهم آتيناهم الكتاب، عبد الله بن سلام او د ملګری چې ورکړی دی دوی ته کتاب، یتلونه حق تلاوته، دوی قرأت کوي حق قرأت سره څنګه چې نازل شوی مسجد. اولئک یؤمنون به، دا هغه خلک دي چې دوی باور لري په دغه څه، معاندین نه دي، محرفین نه دي، نو دا چې د مخلص مؤمنان دي، د ایمان لري په قران سره. ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون، هر څوک چې کافر شول په قران سره نو دغه دنیا او آخرت کې تاوان وکړو، خسر دنیا او آخرت. صدق الله العظیم.